که کفن وي د رحمو او احساس د بل وطن وي بې کفنه مې دفن کړې خو چې ځمکه د وطن وي. السلام علیکم. ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو ورور انیب خان یوسفزی دویایي نه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ملګرو یو ځل بیا مسافر ډېره غټه ګرمي او د کار ټایم ملګرو سایټ ته راغلی ما ملګرو سره ملاقاتونه کوم یو څو خبرې به کوو مسافرو سره. تاسو شاته کتلی هم شئ مسافر کار کوي دغه شان به مخکې هم ځو نورو ملګرو سره ومېلاوېږو. موږ سره اوسئ او دا ویډیو وګورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ملګرو. ښه یې جوړ یې زموږ ښه یې څوک نه دي سفر څنګه یې ښه یې ښه ستاسو نوم دی؟ نسیم خانه. مزدورۍ ته راغلی؟ څومره وخت وشو دلته؟ 15 میاشتې وه. 15 میاشتې. ښه دا سترګې دې ولې؟ داسې دي خدای پیدا شوي. خدای پیدا شوي دي؟ ښه خبرې لږه تیزه نه کوې؟ تیزې وي کامل. ښه نو په دې سترګو تا ته ښکاري؟ ښه صحیح؟ ښه دا ګورئ ملګرو دا ځوان دی دلته کې راغلی دی یو کې مزدوري کوي او په سترګو باندې وایي راته ښکاري. دا سترګې تاسو کتی شئ ملګرو. د یوې مسافري ده. ګرمي شته؟ لږه ولا ګرمي شته ده. ګرمي ډېره ده که لږه ده؟ ډېره ده. دا څه وایي؟ نو مسافري درله مزه درکوي؟ مزه خو نه راکوي خو بس مجبوري ده. مجبوري ده؟ څه ویل غواړي وطنوالو ته؟ والله څه ورته ووایي بس که غریبي بیا ښه دی که غریبي نه وي شه دې رانشي او که غریبي بیا دې راشي بیا مجبور دې وشي. اوکې ډېره مننه. ګل اوسئ آباد اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی ګرانه؟ الله کراري دی امن. ښه یې د خیره؟ شکر. خبرې لږه تیزې نه کوې؟ بس تیزه مې وکړه که نه. ښه د کوم ځای؟ د کابل افغانستان. د کابل افغانستان یې. ښه ګرمي شته دلته یو کې؟ والله ګرمي خو زیاته دی اوس. دا څه وایي ډېره زیاته ده؟ بس زیاته ده. ښه ګرمي بس نو امارات دی. او که نه یاره دا خبره صحیح ده. ښه نو کار پکې کېږي؟ کېږي بس نه کوم کوو که مجبور یو. څه تکلیف خو نشته دلته؟ نه څه تکلیف نشته بس. څه پیغام ورکوې ملګرو ته؟ بس ملګرو ته دا پیغام دی ګرمي کې بس ګزاره کوئ آرام سره کار کوئ ځان مه خرابوئ. دا خو ګرمي د مجبوري ده اوس مزدوري به کوو حلاله مزدوري به کوو ځان ته. صحیح صحیح شو. ډېره مننه ډېره مننه. حفیظ خان سلام علیکم. سلام. څنګه چل دی؟ ته خو څنګه کېږي ولې؟ نه بس ګرمي دی نه یاره؟ نه ګرمي څه نه. ښه نو چې ګرمي ده نو څنګه چل به کوو؟ نو ګزاره به کوو. ګزاره به کار کې به ګزاره کوو که نه؟ نه ګزاره به کوو کار کې به هم ګزاره کوو. ښه ځان سره به ګزاره کوو چې ګزاره نه کوي وخت نه تېرېږي. دا څه وایي؟ نو کار به کوو که نه؟ کار به کوو کار نه باندې کار نه کوو. ښه کار به کوو. ښه بیا صحیح ده. څومره وخت وشو ته په چوټۍ تللی وې؟ چوټۍ تلم اوس دا 7-8 مهینې وشو سره. ښه څه پیغام ورکوې کتونکو ته؟ بس کتونکو ته وایم چې ځان سره ګزاره کوئ. ښه ګرمي ډېره دی بس د هر څه سره ګزاره پکار دی مړه. هم د پیسو سره هم د ځان سره د هر شي خیال پکار دی. پیسې به هم لکه ډېرې نه لګوي؟ پیسې به ډېرې نه لګوي په داسې ګرمۍ کې. صحیح ډېره مننه. ګل اوسئ آباد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی عبدالله خانه؟ ښه یې جوړ یې. طبیعت دې ښه دی؟ شکر ده بس خیرات وخته تېرېږي. عبدالله موسم څنګه دی یاره؟ موسم خو به څه نه یې دغه سهار سره وختي ټیم ده اوس وتلي خلا وګورم. ګرمي ډېره زیاته ده په شکل دی. بس وخت تېرېږي نه. ښه څه پیغام ورکوې کتونکو ته؟ بس خو پیغام دا تېره مخبرتیا بس الله د ټول خوشحال ساتي موږ سره. بس الله پاک د پلیبرو باندې رحم. امین امین. خپله موز کې خپله کار کې الله برکت واچوي. امین امین. ډېره مننه ډېره مننه حاجي صاحب ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ بس خیر دی. ټولې تیزې خبرې نه کوې ناجوړی؟ نه جوړه نه بس ګرمي ده که نه. ها ګرمي ډېره ده؟ بس والله ګرمي ته خو ټول لوند دی یار. بس خو دا ګرمي ده زیات هوایي ده دومره ګرمي ده. ها دا او که نه دا خو لا اتم نه دي یار نیمې بجې دي. نیمه بجې دي بس دا ګرمي ده دی وګوره بس. الله دې خیر وکړي. څومره وخت وشو یاره دلته؟ تقریبا 2 کاله پیرا شو. 2 کاله؟ ښه څومره وخت په تېری؟ بس 2 کاله به نه راتېر کې بس زه بس 4 کاله؟ او چې 4 کاله پیرا شو. او څه پیغام ورکوې کتونکو ته؟ بس کتونکو ته دا پیغام دی چې دوبۍ ته د راځي ګرمي خو ده خو پیسې شته پسې.
ښه ښه شی پکې ډېر دی لکه شی پکې ډېر دی مال به ګټي ها مال وګټي ویلې چې کلي کې مهنګی دی عمران خان داور دی ولې چې ګرمیم دغلته او پیسې هم نه صحیح مهنګایي زیاده ده صحیح شو ډېره مننه ډېره مننه او شیخه څنګه یې جوړې برابرې طبیعت دې ښه دی الحمدلله شکر الله شیخه کوم ځای د بانو ګل د بانو ګلزار شم د بانو نه هی هی ښه څه به وایې شیخه بس خو سخته ګرمي ده په امارات کې دا څه وایې ډېره سخته ګرمي ده ښه غونډو ملګري داسې دي چې دای نه زوی په زوی نفسي د ګرمي د وجه ښه ګرمي د وجه زوی په زوی نفسي ځکه چې ملې خراب دي چپشې خراب دي اوه دا غرمه کې مرمه ښه او د غرمه کې مرمه کې پرچی کې دي کنه زه مخکې ارتلین کې کسان شیخه اشکری کړی ده شکی مې کړی دا یار دا څه وایې څه چا سره کې غرق شوی یا شکی شه دا څه وایې ښه دا شیخان ډېر زیات عاشقانه موډ کې هر وخت دا ولې دا خو یې په شی یار څو ښه انو اشکا کې ته ناکامیاب شوی وای شیخان ټول ناکامیاب کیږي نه دا څه خاص ناکامیاب کیږي خو بس کله مجبوری شي ښه ښه انو ستا مجبوری ده کنه کامیاب شوی نه مو لوس में बांध दी کنه मेरो پلور ده لوسا ښه 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 ځکه چې مو ته मेरो پلور په کار دی کنه मेरो پلور یی چې معنی مونږ چې ته په کاری بیا دا وړکی ما حاصله وا چې وړکی ته په کاری به مم حاصله وا ښه ښه الله دې کامیاب کشي خدوګانی به ډیره مننه ګلو سي وچی کا کتی شول خلرونا موری دتلین شموری دتلین شم وزر ظالم کا فلم نمانی سوالونا موری دتلین شموری دتلین شم سترگی دی وچی کا کتی شول خلرونا موری دتلین شموری دتلین شم وزر ظالم کا فلم نمانی سوالونا موری دتلین شم موری دتلین شم زما په ماتیر بشي کالونا موري دتلین شم موري دتلین شم سترګې دی وچی کا کتیر شول اخترونا موري دتلین شم موري دتلین شم وزر ظالم کا فلم نمانی سوالونا موري دتلین شم موري